د باجوړ مسافرو لپاره د خوشحالۍ خبر نن د سوابۍ بس سټینډ نه باجوړ ته نیغ په نیغه د کوسټر افتتاح د صدر ایاز خان او ممتاز خان په لاسو وکړې شوه. د لړ کې د سوابۍ بس سټینډ کې یو خوندوره دستوره وکړې شوه چې پکې د علاقې سپینروبي ولسي او سماجي شخصیاتو او عام ولس ګډون وکړو. د دې بس سټینډ نه به سحر د شپږو نه واخلې تر ماښام شپږو پورې باجوړ ته د ګاډو چلن جاري وي. نوې سټینډ دې دپاره مونږ کولاو که چې د باجوړ خلک به کله به مردان ته تلو، کله به پېښور ته تله، کله به پاما تر کمابه تلو. نو دلته نه اوس د هغوی دپاره مونږ ډایرکټ سهولت دپاره دا شی کولاو که چې لکه دا خلک دلته راشي او دلته نه د خپلو ګاډو ته خیږي او دوی ته دی ځي، نو دوی ته به لږ سهولت میلاویږي. چې د سهار د شپږو نه والې ټک تر ماښامه پورې به دلته نه پی ګنټه پس ګاډی وځي. که هغه ګاډی ډکي او که هغه تشي دا بای ټایم سټینډ دی، هغه شی پکې نشته چې تر ماښامه ګاډی ودروه او ته ډکوه. کرای خو دلته نه هسې جوړېږي ډېره، خو لکه زمونږ به دا کوشش چې مونږ کرای کم نه کم تر 200 روپو پورې الو ډایرکټ باجوړ 200 روپۍ کرای. د باجوړ خلک اکثره ډېر غریب خلک دي. نو موږ به چې وطن نه به موږ ته ټلیفون وشو نو موږ به جنازې ته نشو رسېدلی، ولې موږ به سر راپاسې مردان ته بړو، مردان نه به څو ګاډي ته نو غرمه به شوه. نو دا یو ډېر ښکلی سهولت دی چې د ثوابۍ نه ډایرکټ باجوړ ته ګاډي میلاویږي. نو که موږ اوس هر څه ته ځو، غم خادی ته ځو یا داسې بل کار ته ځو، نو ډایرکټ به راځو دې سټینډ نه او ډایرکټ به موږ باجوړ ته ځو. نو دا زموږ د باجوړیانو دپاره او د خلکو دپاره ثوابۍ دپاره یو ډېر ښکلی اقدام دی. زه ځم باجوړ ته، هلته چکر لازم ورګري دي هغوی څخه زه ستا ډېره شکریا ادا کوم چې دلته دا سهولت وشو او مخکې چې به موږ رالو دلته نه به ډایرکټ ګاډی نه ته. موږ ستا ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو زموږ دپاره دا سهولت جوړ کړو. که تاسو د سوابۍ نه باجوړ ته ارامدې سفر کول غواړئ نو موږ سره په دې موبایل نمبر رابطه کولی شئ.